نن ته په خپل ځوانۍ کې په خپل حسن کې په ځان باندې نه پوهېږي، ته غلطې ویډیوګانې کوي. دا ویډیوګان به ستا بچي سبا ګوري چې زما پلار او زما مور د 100 روپو دپاره کمې خبرې کړي دي. زما پلار زما مور په دې سوشل میډیا باندې د 100 روپو دپاره د بدن کپړې لر کړي دي. ستا به کم عزت د بچي سره پاتې شي چې سبا ستا بچي ستا دا ویډیوګانې ګوري؟ ته به په کومو سترګو دې بچو ته خبرې کوي؟ هره خبره په سوشل میډیا باندې داسې پرېږده وه چې سبا ستا دپاره صدقه جاریه وګرځي. صدقه جاریه وګرځي. زه مطمئن یم که زما بیان په دې باندې ځي، الحمدلله دا مې د امید شته د رب نه چې سبا به په قبر کې پروت یما، مړ به یما، په خاورو کې به پروت یما، په لحد کې به پروت یما. چېرته زما د مرګ نه پس په زما بیان یو ځای کې څوک واوري او عمل به پرې وکړي، الله به ماته په دې قبر کې نیکی راکړي. داسې نیک اعمال وکړه چې سبا ستا دپاره صدقه جاریه وګرځي. ولې د 100 روپو دپاره خپل آخرت تباه کوي؟ زه وایم د چا چې په آخرت باندې ایمان وي، دا دعوه کوي زه مسلمان یم، زه الله منم، زه د الله رسول منم، زه آخرت منم، زه جهنم منم، زه جنت منم. دا دعوه چې څوک کوي سوال نه پیدا کیږي چې په سوشل میډیا باندې د غلطي ویډیوګانې خورېږي. ولی زما چې دا عقیده شته چې د مرګ پسه سزا هم شته او جزا هم شته، چې دا مې عقیده شته. زه به داسې کار وکړم چې سبا د هغې سزا ماته میلو شي. دا کم خلک چې په سوشل میډیا باندې غلطي ویډیوګانې خوري، په حقیقت کې د دې خلکو په آخرت باندې یقین نشته دی. د دې خلکو په جنت او په جهنم باندې یقین نشته دی. اگر چې په خوله به وایي زما په یقین شته دی، خو که د ده یقین وی د به داسې کار نه و کړی. دی چې دا کارونه داسې کوي معلومیږي دا چې د ده په جهنم او جنت یقین نشته، د د مرګ نه پس په دوباره ژوند یقین نشته. که د د یقین وی د به داسې ویډیوګانې په دې قوم کې نه وي خورې کړي. نو وی به ځان ته مسلمان د 100 روپو دپاره به د 100 روپو دپاره خپل عزت هم خرابوي، د خپل کور والا عزت هم خرابوي، خپل آخرت هم خرابوي. وی مسلمان یم، ولې صرف له 100 روپۍ راله را روانې دي؟ دیو جن حدیث مبارک کې راځي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام به صرف نوم پاتې شي، نوم چې په شناختی کارت کې به ورته مسلمان لیکلی شوی، نه به ورله منځ ورځي، نه به د منځ د رکعتونو نه خبر وي، نه به د اسلام د ارکانو نه خبر وي. لا یبقى من الاسلام الا اسم. د اسلام نه به باقی پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي. او دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ولا یبقى من القرآن الا رسم. د قرآن نه به باقی پاتې نشي مګر صرف رسم د قرآن به پاتې شي. د حدیث مبارک 2 مطلب دي. یو مطلب دا دی چې قرآن د کم مقصد د پاره راغلی دی هغې باندې به څوک عمل نه کوي. قرآن کې چې کم حلال راغلی کم حرام راغلی په هغې به څوک عمل نه کوي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځي. هلکه مونږ کور جوړ کو، ما دکان ویستو، راشه د قرآن ختم پکې وکړه چې برکت پکې راشي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځوي. دارنګه قرآن به صرف د قسمونو ته پاتې شي. د 2 ډلو چې صرف روغه کېږي قرآن به په منځ کې کېږي چې راشئ لاس پې کېدی. نو قرآن چې د کوم مقصد دپاره راغلی دی چې حلال او حرام دي په دې باندې خپل ژوند تېرول دي، هغه به د قرآن باقي پاتې نشي، صرف د برکت کتاب به وګرځي، صرف د قسمونو کتاب به وګرځي. یو مطلب د حدیث مبارک دا دی. دویم مطلب ولا یبقى من القرآن الا رسم دا دی چې د قرآن تلاوت په ډېر ښه انداز سره خلک کوي، ښه قراتونه به کوي، ښه تلاوتونه به کوي، خو د قرآن په مطلب او په مقصد به نه پوهېږي. صرف تلاوت به کوي د قرآن، خو د قرآن په مقصد په معنا او په ترجمه باندې به نه پوهېږي. دویم مطلب د حدیث مبارک دا دی چې ولا یبقى من القرآن الا رسمه. باقی به د قرآن نه پاتې نشي مګر صرف رسم الخط د قرآن به باقی پاتې شي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مساجدهم عامرة.
جماعتونه به د بیلډینګ په اعتبار سره آباد وي، وهي خراب من الهدى او د هدایت نه به خالی وي. جماعتونه به ډیر خلک به ډیر جماعتونه جوړ کړي. نن سبا دا یو رواج راوته دی، کم سړی چې د کور سره دیره جوړي نو ځان له سره جماعت هم جوړي. دا یو رواج راوته دی. دا هر سړی دا خواهش دی چې زما د دیرې سره زما جماعت هم وي. داسې جماعت کې ثواب نشته، د داسې جماعت په جوړولو کې ګناه ده. د داسې جماعت په جوړولو کې ثواب نشته دی چې نږدې غټ جامع مسجد موجود دی، هر سړی راځي او د خپل دیرې سره ځان له جماعت جوړي. د داسې جماعتونو په جوړولو کې ثواب نشته، الټه ګناه ده. ځکه چې د مسلمانانو هغه اجتماعیت ختمي، هغه غټه جمع د مسلمانانو ختمي، د مسلمانانو راغونډول ختمي. داسې جماعتونو کې ثواب نشته دی. دا یو رواج راوته نن سبا، هر سړی د خپل دیرې سره ځان له جماعت جوړي. د دې نه په کور کې بیا کوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مساجدهم عامرة، جماعتونه به جوړ کړي وي، ډیر به جوړ کړي وي، خخه به جوړ کړي وي. تاسو به اورئ دا ویډیوګانې به ګورئ کنه. یو وی په دې جماعت کې ویډیو شروع کی، وی په دې باندې 25 کروڑ روپۍ ولګېدي. بل تن به ویډیو وکي په دې جماعت باندې 80 کروڑ روپۍ ولګېدي. تاسو ته وکم نمازیان پکې څومره دي؟ په مسجد باندې 25 کروڑ 80 کروڑ 80 کروڑ روپۍ دی ولګولي، نمازیان پکې څومره دي؟ دا تاسو کوم مونږ پکې څومره خلک کوي؟ دا 80 کروڑ روپۍ دی په هغه علاقو کې په جماعتونه جوړ کړي وي چې هغه په خاورو کې منځونه کوي. 80 جماعتونه نه بلکې 200 جماعتونه دی په جوړولې شو. صرف نوم پاتې شوی دی، نوم چې نوم وکم چې دومره غټ مسجد می جوړ کو. نو جماعتونه به آباد د بیلډینګ په اعتبار سره، خو د هدایت نه به خالی وي. ذکر به پکې نه کیږي، منځ به پکې نه کیږي، منځګزار به پکې نه وي، د شمار یو څو صفه به پکې هم جوړ نشي. دا د اخر زمانی علامت دی. جماعتونه به د بیلډینګونو په اعتبار سره آباد، خو د هدایت په اعتبار سره به سوي خالی وي، خالی.